السلام علیکم عزیزانو، ستاسو ورور، ستاسو اشنا، ستاسو جان او جانان زاهد الله زیار نیغ په نیغه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ثمرګرو د یو کلام فرمایش کړی و، خصوصا چې کوم زمونږ د پی پی ایس د سکول دور ملګري وو، نو د هغې په خدمت کې نن نیغ په نیغه حاضر یم او یو څو شعرونه دي چې هغه خپلو ملګرو ته ډالۍ کوم. لکه چې شعر دی چې تاکه مې د مینې په هر باب کرښه راښکلې ده، تاکه مې د مینې په هر باب کرښه راښکلې ده، ما هم د ژوندون په زوړ کتاب کرښه راښکلې ده. تاکه مې د مینې په هر باب کرښه راښکلې ده، ما هم د ژوندون په زوړ کتاب کرښه راښکلې ده، او اوس ستا د یادونو قافلې په زړه کې نه پرېږدم. اوس ستا د یادونو قافلې په زړه کې نه پرېږدم، ما د خپلو اوښکو په سیلاب کرښه راښکلې ده، او یو دي لر او بر خو فقط دومره فرق شته دی چې یو دي لر او بر خو فقط دومره فرق شته دی چې منځ کې فرنګي خانه خراب کرښه راښکلې ده، او دا به د تاریخ سپېڅلې پاڼې قام ته وښایي. دا به د تاریخ سپېڅلې پاڼې قام ته وښایي چې چا په حقیقت چا په سراب کرښه راښکلې ده. او راشه د دې نوې افسانې موضوع خو وګوره، راشه د دې نوې افسانې موضوع خو وګوره، ستا لیوني ستا په انتخاب کرښه راښکلې ده. خوند د زندګۍ نه اوس بیخي زیاروتی دی، تا چې په منګي او په رباب کرښه راښکلې ده. تاکه مې د مینې په هر باب کرښه راښکلې ده، ما هم د ژوندون په زوړ کتاب کرښه راښکلې ده، ما هم د ژوندون په زوړ کتاب کرښه راښکلې ده.